یو ورځ ما په ویډیو کې خبره کړې وه زه سیب باندې اسناد لرم چې دې ته سمې سادات 15,000 ډالر ورکړي. کومه دي هغه اسناد؟ هغه ویډیو راوړه چې ما ویلي چې زه اسناد لرم. ولا چې ویلې دي په خدای باندې خیر د هغه اسناد راوړه. خود اسناد زه به درته ویډیو پیدا کړم بیا زه به بیا پښتنه وغواړم هغه ویډیو پیدا کا. خو دا باوري یم 100% کې 90% باوري یم چې سمې سادات یو څه خرچه مرچه درکوي. مې کې اخله زیره سمې سادات او د هغه په څیر نور چې څومره هم زموږ د تېر جمهوریت والا ول هغه غل د دومره سلاګانې خرڅ کړلې قسم دې په خدای وي څه ځواک چې په کومه ورځ باندې ودرېده او ویل چې زه پیسو ته ضرورت لرم زه به دې ولس نه په چندو واخلم ټول غل د غله پسې مه درېږه د سمې سادات د غلا په زرګونه اسناد درکړم چې اصلي راوړلې او په طالب خرڅولې پوه سولې دای طالبانو هغه به خپل وجدان بل کار یې ولې د خاین ته خاین ووایه چې غل بې ثبوت مې که والله په بالله چې پرې وغږېږم چې نعوذ بالله زه درته بې ثبوت وم والله دومره یې خرڅې کړي دي تیل یې خرڅول دا دومره غاټ غل ده په نظام کې تر دې غاټ غل او خاین ولاکه په ټول نظام د جمهوریت کې و نور به اداري فساد کوه د نظامي فساد کوه جرړی دی اردو همدغه سمې سادات د سر په بیه باندې هلمند او خپله خاوره ساتلې سر بیه نه ولاکه د بیخ په بیه ساتلی دی هلمند یې وساته هغه د حاجي طالب سره چې جنګ هغه اوس همالته پکې ځکه معلومات نه لري چې تلته په ګراونډ کې نه وي طالبان چې کوم په ګراونډ کې نه ما چې کومې ککرۍ الوزولي دی سرې مرمۍ به ورېدلې زه به کمبله کې ورته پروت یم دا خبرې مه کوه غلی څه خان ډایلاګ خو دې ډېر مشهوره سوی او هغه وخت ډایلاګ یقیني درته وایم والا سرې مرمۍ به ورېدلې سمې سادات به د شرابو بوتل په لاس کې و مې سادات خو برانډ دی یقین وکړه برانډ د څه شي برانډ ته ما سره یو ورځ مخامخ کړه زه د برانډ بنا کې درته وباسم یو خبره درته وکړم چې دا به منې چې هلته و په هلمند کې ما د تاسو اوازونه مو اورېدل موږ د چا د کورنۍ سره به نه غږېږو دا ډېره دا دیموکراسي ده نو خورې وځي معینه وه زموږ معینه وه زه کولی شم د انتقاد زه درته دا وایم چې د ملا محمد عمر اخرنۍ مېرمنه چا ته واده ده وغږېږه هېڅ چا ته هم نه ده واده اخرنۍ مېرمنه چا ته واده ده خو چا سره اوسېږي چېرته اوسېږي راوړم درته اسناد دغسې اوس یې خوند وکړه کشکه پیره کشکه پیره وروره د ده خور وزیره وه دا خو را سره ومنه که نه معینه نه وه ګوره ما درته ویلې چې د چا په کور نه وه معینه نه وه معینه وروره سیاست کې وه معینه وه زه کولی شم چې غلا ورته ووایم ګوره خو خیر ده داسې مو نه به وایو چې یو چا باندې ته شخصي مستقیما ورځي دا بیا غلطه خبره ځکه ما سره هم ډېرې مسلې داسې سترې چې باید ته ځواب بیا ورکړي خو نه یې سي شل وارې ته دې دغه ځواب ماته راکړه هغه د موږ د وطن یوه عجیبه دیموکراتان یې قسم په خدای د خلکو خویندې او لورګانو ته کمپاین کوي چې له کورو راووځئ د خپله خبره هم چې سي وایي دا شخصي موضوع ده یو ځل دغومره په ټول نظام کې یوازې اشرف غني نر دیموکرات چې له خپلې مېرمنې سره راوتلی نور راته وښیي دیموکراتان هغه یې په هغه باندې زه نه غږېږم خو که چېرته ته ورسې د ملا صاحب محمد عمر اخرنۍ مېرمنې په اړه باندې معلومات وکړي چې هغه عرب ته زه معلومات لرم زه چې بیعت ورسره کوم زه د خپلو اتلانو معلومات لرم تا غوندې نه یم ورسه معلومات یې وکړه بیا صحیح ما کړي دي معلومات مې کړي دي هغه د ملا عمر ښځه ده د کوم شغال ښځه نه ده ښه نه زه یې مېرمن په احترام ورته وایم خو دا خو اسلامي حق کوم دیموکرات او سیکولر مېرمن نه ده هغه د یو عرب سره واده وکړي دې کې څه خبره خدای دې غرق کړه ملا عمر هغه هستي ده چې تر ننه پورې بچیان د هغه له غېږې لوبولي بچیان وټسېد اخر هم درنه واکمني ونیول هغه هغسې ملنګ سړی و هغه باره کې څه خبره کوي ډېر احتیاط کوه والله دښمنان یې مني قسم په خدای امریکا یې په غیرت او په جرأت قایل ده نوره نړۍ خو یو شی تر ټولو ما دپاره په شخصیت کې ډېر زیات جالبه و چې د سګرټو خلاف و د نسوارو طرفدار و دا یې ډېر یو عجیبه فلسفه وه د هغه ټولې فلسفې الحمدلله همدغسې جالبې دي هغه هستي وه وایي امریکا به د لیست له سره د لیست اخر ته راځي موږ به غرونو ته ځو بیرته به له غرونو کته کیږو بیل انسان و په هغه کې هېڅ خبره نشته هېڅ خبره له ملا عمر نه یو د خاټو یوه کوټه پاتې ده په ټول اسلامي امارت کې یو کس منه یو کس پیږي هغه څوک ده هغه ته چې خبرې درې دا نور نه
زه غوجلې والا یم غواګانو والا یم د ما حیثیت دومره غواګانو سره له دوی نه ته ښه غږېږي ولا د ملا صاحب محمد حسن صدا خبرې مه کوه زه ولا که حیثیت لرم زه که په چک